منو سلامونه او احترامات. پیښور دی او په پیښور کې زبردست باران دی. باران نور هم په شیبو شیبو راورېږه. هغې له خوند ورکوي ډېر د بارانونو موسم. دلته یو یار دی دی سی کیسې څه شو نو ده وی چې ما ستاسو 250 ناڅاپیانې کتلي دي او ډېرې ټپې مې یادې کړې دي. اوس به یې پته لګي چې څنګه دی شاګرد خاصه قصې یادې دي که نه دي. شاته چې کوم ملګري دي دغه دوه دا دلته په کابل سنټر کې د انګریزۍ استادان دي دلته درس ورکوي د انګریزۍ. او تاسو څه کوئ خپله؟ دا د پیښور پوهنتون نه بي ایس سوشل ورک کوي. نو په پیښور کې ناڅاپي راګیر کړمه وایي چې شعرونه وي او ټپې کوو. نو د سی یې دا ملګری چې دی را مخکې شه ته داسې وکړه چې ته دا د بوساړې دا ړومبۍ رده ته کېده او بیا به در پسې مونږ ویو زه ته لاس پورې کړه. یا د باران په شپه رانه شي د ښو خاپونه د بېبې لیدلي دي نه. او بیا وایي چې باران دې ټول عمرې ورېږي واورې دې نه ورېږي لارې بندوي نه. بل سړی به څوک ټپه کوي؟ انګلیش والا ته را مخکې شه د هنګو والا یو یار دی را مخکې شه په ترنم کې ټپه وکړه ښکلې اواز کې. چرسي پرېږي او چرسیان نه پرېږدي وایي بیا به چرسي شي چې یاران نه پرېږدي. دا د خپل فکر دی. بل ملګری ته د انګلیش ملګری ټپه به وکړی شي که نه؟ ته د انګلیش یو کوټیشن ووایه خیر دی چاته خو به څه فایده ورسي که نه؟ ښځه یو پښتو ګانا دی خو د بل چا دی خو بس زه به درته ووایم او وایي تورو جامو کې د نظرانه شي چرته ناجوړه د زړه سرانه شي. تورو جامو کې د نظرانه شي چرته ناجوړه د زړه سرانه شي. هلکه دی تا ته وي تورو جامو والا. باران وریږي خو لډن شو د مسافرو به یادېږي خپل کورونه او باران وریږي خو لیډن شو او جنۍ پنسې پورته کوي جانان لذینا او باران وریږي خو لیډن شو او قدم زما په قدم دا چې دواړه ځونه باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا آباده یم او چې ته راځې نو ما خبر کا چې په پالنګ درته لونګ غواړم او چې چرته ځې حال راته وایه او چې د زړه کډه درنه مخکې مخکې وړمه ټپه کوه. سادر پسروم کورته درځما راشره دا ژوند دی ځوانان په ټپه رالګېدلي. انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې اور واخلم پیښور شم نو غزل ولیکمه. دا یو شعر چا د ډالۍ کوم ارشاد هغه زړه چې په زنځیر تړلی نه شو هغه زړه چې په زنځیر تړلی نه شو هغه زړه په نریتار د زلفه ګیر شو. واه بیا وایي راشده چې مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی او هم د دقه شاعر عجز صاحب یو بل شعر دی که څوک تپوس درنه زما که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي. واہ جی واہ. ډېره مننه. بل څوک څه شعر وایي که بس دی ملګرو ارمان پوره شو شو د خپل کار به هم کوو او مونږه دلته راشره څه کار کوو مونږ دا مارکیټ کا مونږ یو کیفیټیریا لانچ کړې ده په دې ټاون کې او دا ګرینډ مارکیو هال چې کوم دی دې سره مونږ یو کیفیټیریا لانچ کړې ده کویټا خیبر کیفه. نو راشد اوس دا کاروم شروع کو کور دې په جوړ کو کاروبار لدې په وده ورکړه دا چې د خدای په نوم چاندې غوښتې تا دې له غوښتې تاسو راتلی شي او دلته مونږ سره ګرمې پراټې ګرمه چای هر قسمه پراټه. راشد نو دا راته ووایه چې ستا د فوډ به دغسې وي آیا د دې هایجینیک سیستم به ټیک وي دا به پاک فوډ وي دا به ستا په فوډ کې څه ډیفرنس دی لکه؟ بلکل دا به داسې وي چې مونږ دا غواړو چې یاره زمونږ کوم د لوکل سیزونه دي هغه مونږ دنیا ته وښایو او دنیا ته وړاندې کړو. نن سبا زمونږ په دې علاقه باندې دا کویټا کیفي چې کومه دا چای ده کویټا چای دا ډېره مشهوره ده او دا ډېر خلک ډیمانډ کوي. مونږ ورته دغه ډیمانډ د پوره کولو لپاره دې سره چې کوم دی مونږ به د هغې د صفایۍ د هغې د
دغه والا او ته به پخپله په دې کې زه ذمہوار په دې- کردار ادا زه کوې په دې کې بالکل اسنه ذمہوار ګورې یم. سبا له ته نه یې او نه. زه به سیلفي له راځم زه به دلته یم او تاسو راتلی شئ چای څښلی شئ پراټې خوړلی شئ خو فری به صحیح. نه خوشحاله راته اوسئ قدرمنو دغه زمونږ مدعا ده دا ځوانان دي دیو په شعر مین دي په ټپه مین دي او بارانو مونږ ورسره ودرېدو مونږ وی چې څوک هم د مینې په ژبه باندې د مینې کرکې په دې سیمه باندې مونږ د هغو سره اوږه په اوږه باندې ولاړو کر د ګلو که چې سیمه دې ګلزار شي ازغي مکره په خپو کې به دې خار شي دا وطن به په مینه په خوشحالۍ په بې تکلفۍ باندې آباده و نو راځئ زما ملګرو چې اوږه ورنکو هسې دا بوج د وړو نه دی نو موږ به یو بل له اوږه ورکو یو بل له به مینه ورکو ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ